دا د یو زوی کیسه ده د جاوید نومي سړي چې د خپل پلار له مرګ نه وروستو 20 کاله پس خپل کلي ته راغلی و. جاوید 20 کاله مخکې خپل پلار یوازې پریښی و د مرګ په دروازه کې. نو آیا جاوید سره به څه وشي؟ راځئ موږ سره ویډیو پوره وګورئ. د غرونو په منځ کې د وریځو او تیرو یادونو تر سیوري لاندې هغه حویلي له ډیرو کلونو راهیسې خاموشه پرته وه. خو دا خاموشي د څه نه خالي نه وه، دا ژوندی وه او د چا انتظار یې کوو. 40 کلن جاوید د ژوند له جګړې ستړی 20 کاله وروستو راستون شو له هغه شهر نه چې هر څه یې ورکړي وو، خو د زړه سکون یې نه و. د هغه پلار بابا همدلته په تنهایی مړ شوی و او جاوید هغه ورځ هم نه و راغلی. نن جاوید د دې لپاره راغلی وي چې دا حویلي خرڅه کړي، د دې ویرانې او د تیر وخت نه ځان خلاص کړي. جاوید گاډی په کچه لاره کې ودرو. حویلي د جاوید مخې ته ولاړه وه. وخت دې حویلي له منځه وړی و. په دیوالونو شنه کای رشین شوي وو او د کړکو شیشې ماتې نه وې، بلکې هغه پیګلو شوي وې، داسې پیګلو شوي وې لکه د زړه له درده اوښکې چې توی شوي وي. جاوید زنګ وهلی کولپ خلاص کړو. یو غږ پورته شو، د کولپ خلاصولو نه بلکې د یو ژورې ساه اخیستلو غوندې. په حویلي کې تیاره نه وه او د رڼا کمی هم نه و، خو دلته تیارې په خپله یو وجود لرلو. هوا ډیره درنده وه، داسې لکه پکې غم او خفګان ګډ شوی وي. په فرنیچر د کفن په شان سپینې څدرې پراتې وې چې اوس خړې شوې وې. جاوید ته د خپلو قدمونو غږ هم پردی احساسېدو. داسې احساس یې کاوه لکه چې په ځمکه نه بلکې د چا په مات شویو امیدونو روان وي. په دې حویلۍ کې هر څه درېدلي وو، داسې معلومېده لکه وخت هم دلته ولاړ وي. جاوید ته یاد و چې د ده پلار له ساعتونو سره ډیره مینه وه. هغه ساعت جوړونکی و. په دیوالونو باندې په درجنو ساعتونه ځوړند وو، ټول بند او خاموش وو. د هغوی ساعتونو ستنې پر یو ځای ولاړې وې. جاوید د ویرې نه وویل دا کار باید زر ختم کړم او د کور کاغذونه به راواخلم او د دې منحوس ځایه به لاړ شم. هغه به راوختو، د بابا کمرې ته نه بلکې د هغه ورکشاپ ته روان شو. د ورکشاپ دروازه بنده وه. هغه د دروازې هینډل تاو کړو. دروازه بغیر د څه آواز نه په نرمي سره خلاصه شوه، داسې لکه د جاوید انتظار یې کوو چې کله دننه ناوتو نو دننه منظر همغه شان و لکه چې څنګه یې هغه پریښی و. په میز باندې ډیر اوزار پراته وو، د شیشو ټوکړې او په سلګونو ساعتونه، خو یو شی مختلف و. په هغې کمرې کې چې هر څه خاموش و، یو غږ راتلو د ټک ټک په شان. د جاوید زړه ودړکېدو. هغه شاته وکتل. د کمرې په یو ګوټ کې یو وړوکی شان ساعت روان و. دا ناممکنه وه ځکه چې په دې حویلي کې د 20 کالو نه هیچا قدم نه و ایښی. نو بیا په دې ساعت کې چابۍ چا اچولې وه؟ جاوید ورو ورو د ګړۍ خواته لاړو. هغه ګړۍ راواخیسته. د ګړۍ ستنې خو خوځېدې، خو وخت یې غلط ښودو. جاوید چې ګړۍ شاته وکتل، د چابي ځای یې خالي و. هلته خو د چابي سوری هم نه و. جاوید په غوسې سره ګړۍ په میز ووشته. اواز پورته شو او بیا ټک ټک شروع شول. ګړۍ بیا چالو شوه. د جاوید په تندي باندې خولې راغلې. هغه ګړۍ راپورته کړه او په دیوال یې وویشته. په کمرې کې یو شیبه خاموشي جوړه شوه، یو یروونکې چوپتیا، او بیا د فرش نه همغه شان غږ راوختو. جاوید غوښتل چې چغې ووهي، خو له خولې یې اواز نه وتو. هغه په بیړه له کمرې نه بهر شو لکه څوک چې مرګ نه وتښتي. هغه په منډه لاندې راغلو. داسې احساس یې وکړو چې حویلي تنګه شوې وي او دیوالونه د ده په لور را روان وي. هغه دروازې ته ورسېدو او کوشش یې وکړو چې دروازه خلاصه کړي، خو دروازه نشوه خلاصېدی. دروازه جام شوې وه. جاوید ځان سره په زړه کې وویل دا به زما وهم وي. د دې دروازې لرګی زوړ دی او باران لوند کړی دی ځکه نه خلاصیږي. حالان کې باران خو نه و شوی. جاوید بیا حویلي طرف ته وکتل. اوس هغه آواز د لاندې نه هم په راتللو شول. آواز یو نه و، داسې ښکارېده لکه چې په دیوالونو باندې ځوړندې ګنټې چلو شوي وي. خو دا د ګنټو د ستنو اوازونه هم نه وو. دا د وخت د تیریدو غږ هم نه و. دا د وخت د مرګ آواز و. جاوید ته تنده ولګېده. هغه د کچن خواته روان شو. بمبۍ خلاصه کړه. د اوبو پر ځای یو تور بوند راووتو لکه د زاړې وینې څاڅکی چې وي.
جاوید ته زړه خراب شو. هغه د نفرت نه سترګې پټې کړې. هغه وروستی ورځ کله چې جاوید شهر ته روان و، بابا هغه ونه درولو. یوازې یې په تلو کې ورته وویل، جاویده زویه، د وخت خیال ساته. که چېرته وخت له لاسه ووتو نو دا بیا بیرته نه راګرځي. جاوید په غوسه کې ورته وویل، بابا زما وخت د ستا د دې بیکاره ګړیو په شان نه دی. نن هغه ته هغه خبرې یادې شوې چې هغه الفاظ اوس هم په همدې حویلۍ کې ژوندي وو. د ماښام ټایم شو. په حویلۍ کې تیاره نه بلکې سیوری په جوړېدلی شو. دا سیوری یوازې د رڼا د کموالي د وجې نه و، بلکې دې سیوري د انسان په شان حرکت کولو. هغه سیوری په دیوالونو خیجېدو او له چت نه ځوړند کېدو. جاوید د لایټ بلولو کوشش وکړو. په سویچ بورډ باندې لاس کې خودو سره هغه ته محسوسه شوه لکه چا د واورې لاس پرې ایښی وي. جاوید چې کله سویچ بورډ بټن ووهلو نو بجلی نه وه. اوس یوازې جاوید و، حویلي وه او هغه سیوری و. هغه ته داسې احساس وشو لکه څوک یې ګوري، خو دا څوک نه و، یو څه بل شی و چې هغه هر ځای موجود و. جاوید ته احساس وشو دا حویلي د پریانو او د ارواحو نه دی ډکه. دلته هیڅ یو جن نشته، هیڅ سایه نشته. دلته یو بل څه دی، یو ډیر زوړ او ډیر رښتینی شی. دا حویلي د پښیمانتۍ نه ډکه وه. دلته یوازیتوب ګیره اچولې وه. دا د بابا یوازیتوب و، د 20 کالو تنهایی چې اوس یو ژوندی وجود ګرځېدلی و. جاوید پر ځای کېناستو، سترګې له اوښکو ډکې وې. په آرام یې خپل بابا ته غږ وکړو، خو هیڅ یو جواب را نغلو. یوازې د ګینټو آواز نور هم زیات شو، لکه چې د هغه پیښې کوي. جاوید دواړه لاسونه په غوږونو کې کېښودل او ویې ویل، بس کړئ. خو د ټک ټک اوازونه نه ودرېدل. جاوید ته داسې ښکارېده لکه د ده په مغزو کې دننه څوک ټک ټک کوي. شپه درنده شوه، سپوږمۍ بهر ځلېده، خو د حویلي دننه یو تور لوګی خپرېدو لکه چې همغه سیوری ژوندی شوی وي. جاوید ته ساه لنډه شوه. دا احساس یې وکړو چې دلته یوازې زه نه یم، لکه څوک د سره په کمرې کې ناست وي. هغه همت وکړو او سترګې یې کولاو کړې چې ویې کتل نو مخې ته یې په زړې کرسۍ باندې یو سیوری ناست و. هغه سیوری د انسان و، یو زوړ سړی چې سر ټیټ ناست و. هغه یو ګړۍ جوړوله. جاوید په ویرې سره وویل، بابا. سیوري سر پورته کړو. هلته مخ نه و، یوازې 2 تشې سترګې وې. جاوید د ویرې نه بې حرکته شو. هغه غوښتل چې وتښتي، خو د ده پښې ځمکې نیولې وې. سیوري لاس پورته کړو. د هغه ګوتې اوږدې او وچې وې. جاوید ته په سینې کې دننه درد محسوس شو، لکه چې زړه یې چا په لاس کې نیولی وي. ده ته یاد شول دا هغه درد و چې په شهر کې 20 کاله مخکې چې په کومه ورځ بابا وفات شوی و، ده ته دا درد محسوس شوی و. هغه ورځ جاوید دا درد له پامه غورځولی و، خو نن دا درد بیرته راغلی و. د حویلۍ ټولې ګړۍ ناڅاپه ودرېدې. د یو دروند کاڼي غوندې خاموشي جوړه شوه. جاوید ته داسې ښکارېده لکه هر څه ختم شول، هر څه ټیک شول. خو جاوید غلط و، ځکه چې خاموشي د ټک ټک آواز نه هم خطرناکه وه. په همدې خاموشي کې هغه یو بل غږ واورېدو. د آواز د ده شا طرف نه و، یو روشان ویرونکی آواز و. جاوید ته آواز داسې ښکارېدو لکه یو لوند شی په فرش باندې راښکل کېږي. جاوید همت نه و چې شاته وګوري. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه وژړل او بیا یې وویل، بابا زه بخښنه غواړم، بخښنه راکړه. ما نه غوښتل چې بیرته راشم. زه د خپلې نکمې نه یېرېدم. دې وجې نه زه خپل کلي ته نه راغلم. هغه آواز نږدې کېدو. جاوید ته د خپلې غاړې په شاوخوا کې یخه ساه محسوسه شوه، لکه چا یې په اوږه لاس ایښی وي. هغه لاس نه و، بلکې دا وخت و. هغه 20 کاله کوم چې جاوید ضایع کړي وو. هغه ټول وخت کوم چې جاوید د خپل پلار نه بغیر تیر کړي وو. دا ټولې لمحې د سره میلوېدو ته راغلې وې. جاوید همت وکړو. هغه شاته وکتل. هلته هیڅوک نه و. کمره خالي وه. هغه کرسۍ هم خالي وه. جاوید پوهه شو دا حویلي نه غواړي چې ما ووژني، بلکې دا غواړي چې هغه ته څه وښیي. جاوید راپورته شو. پښې یې په خپله د بابا ورکشاپ خواته لاړې. د ورکشاپ دروازه خلاصه وه. دننه یې وکتل نو هغه ورکوټې ګړۍ چې جاوید ماته کړې وه اوس بیرته جوړه پر میز پرته وه او هغه چالو وه، خو د ګړۍ ستنې الټه چلیدې.
وخت شاته روان و. جاوید ګړۍ ته وکتل. ده ولیده چې هر څه بدل کیږي. دوړې ورکې شوې، مات شوي څیزونه یو ځای کېدل. حویلي بیرته نوې شوه. 20 کاله وروسته روان و. جاوید منډه کړه، لاندې راغو. حویلي روښانه وه، له کچن نه د خوړو خوشبو راتله. ده ولیدل چې بابا د یو لرګي په مرسته ولاړ وي او موسکی وي. جاوید منډه کړه او د بابا پښو ته ولوېدو. هغه د ماشوم غوندې وجړل او ویې ویل بابا بخښنه راته وکړه. بابا د هغه په سر لاس کېښودو. جاوید ته سکون ورغلو، هغه شان سکون چې 20 کالو کې یې نه و لیدلی. جاوید چې سر پورته کړو نو بابا غیب شوی و، یوازې هغه لرګی پروت و. جاوید له خولې چیغه ووته. منظر هم بدل شو، بیرته هر څه د مخکې په شان شول. هغه تیاره، هغه دوړه. جاوید په فرش پروت و. هغه ګړۍ د هغه په سینه پرته وه او هغه اوس بند شوې وه. د هغه وخت اوس پوره شوی و. جاوید ته احساس وشو دا حویلي د ده پښیمانتۍ قیدخانه ده. دلته د ده پلار روح نه و، دلته یوازې د جاوید ګناه قید وه. هغه ګناه چې وخت او رشتو ته یې قدر ورنه کړو، هغه چې خپل پلار یې یوازې پرېښودو او ده ته نن شپه تنهایي راغلې وه د حساب لپاره. جاوید ورو ورو ساه واخیسته، سترګې یې خلاصې پاتې شوې. هغه د حویلي تیارې ته کتل د تل لپاره. بله ورځ کله چې خلک د دې حویلي په لاره تېرېدل نو هغوی ولیدل چې د حویلي دروازه خلاصه ده، خو هیچا همت نه و چې دننه لاړ شي. خلک وایي اوس هم د دې حویلي نه اوازونه راوځي، خو دا د ګاډیو اوازونه نه وي، دا د چا د زړه دړکېدلی اواز دی. یو داسې اواز چې مپي یې غوښته خو وخت تېر شوی و. ځینې قرض د وخت وي او د وخت قرض وخت هم نشي ادا کولی، دا صرف احساس ادا کولی شي. خو کله چې احساس ناوخته راشي نو داسې ویرانو حویلیو دننه د تل لپاره بند پاتې کیږي.